بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه سید جمال الدین تاسو ګورئ ایچ اف ایکس چینل. په دې ویډیو کې موږ ان شاء الله د انډیکیټرز کمپلیکس باره کې چې تاسو څو انډیکیټر یو ځای کې د هغې څخه سټریټجي څنګه جوړه کړئ. موږ تیر لیکچرو کې ویلو چې دغه شانتې یو سیریز به ان شاء الله سټارټو چې دا سیریز هماغه دی چې ان شاء الله په دې کې به موږ څنګه چې موږ بیل بیل انډیکیټر ویلې اوس په دې کې په دې سیریز کې چې هر څومره لیکچر شو ان شاء الله په دې کې موږ هر لیکچر کې به دوه انډیکیټر یا دوه یا درې انډیکیټر به کمپلیکس کوو د هغې سټریټجي نه به کار اخلو تر څو موږ یو ښه پروفیټیبل ټریډینګ وکړو او همدا شانتې د دوه انډیکیټرو په استفادې سره چې موږ ته کنفرمیشن څومره کوي هغومره موږ سره ښه کار ښه سیګنل برابري کې او ښه ټریډ کولی شو. صحیح ده. راځئ چې خپله ویډیو سټارټ کړو. ګوره اول به تاسو چارټ ته راشئ. چارټ کې تاسو هر یو چارټ ته چې راغلی خو کوشش وکړئ tradingview.com استعمال کړئ یا tradingview.com غوندې کوم بل پلیټفارم چې مطلب دغه شانتې دغه کوم چې لیکل دي یا مطلب کوم انډیکیټر چې ته اپلای کوئ انډیکیټر خو تاسو انشاءالله پیژنئ. انډیکیټر اوس انډیکیټر باندې غږیږو چې انډیکیټر سټریټجي تاسو څنګه کمپلیکس جوړوی شئ. خو تاسو که tradingview.com یوز کړئ یا بل دغه کومې پلیټفارم یوز کړئ نو بهتر به راشي ځکه چې اسانتیا به MT5 MT4 چې دی هغه لږ زره به انډیکیټر کې خوندور نه ښکاري یا منظم بعض انډیکیټر پکې هم نه. نو دې خاطر تاسو کوشش وکړئ چې یا tradingview.com یوز کړئ او یا کوم بل دغه tradingview.com غوندې پلیټفارم یوز کړئ د چارټ انالایز دپاره. صحیح شو. ښه اوس راځو دلته موږ اولنی انډیکیټر موږ سره څه شی دی. اولنی انډیکیټر موږ سره دی SMA انډیکیټر موږ مخکې مې ویلو سمپل مووینګ ایوریج SMA چې ولیکو سمپل مووینګ ایوریج به څه شي را بشي. دلته ګوره لیکلی یا سمپل مووینګ ایوریج یا مووینګ ایوریج سمپلی لیکل شوی دی. هېڅ پروا نه کوي. صحیح شو. سمپل مووینګ ایوریج شو. یو به دا کلیک کو اپلای شو. اپلای بلته کو دلته موږ سره تیر شته دی اپلای کو دا. ښه د دې به سیټنګ ته راشئ. سیټنګ کې دا الریډي یا وی یا اتئ یا نهئ یا چې دی شلي دې ځای کې. صحیح شو. دا ګوره لینث کې لیکل شوي دې ځای کې چې لیکلي دې ځای کې به خپله دوی سټنډرډ ریټ چې کومې یا کوم سټنډرډ پوینټونه چې کوم دوی ایښي هغه مختلف وي. صحیح شو. نو تاسو دلته به څه وکړئ 19 به ولیکئ. څو به ولیکئ 19 17 به ولیکئ دلته دا شانتې 17 به ولیکئ او اوکې کوئ اپلای به کوئ. دا د سټریټجي د ښه سټریټجي د اسانتیا دپاره دی. صحیح شو. ښه اوس راځو موږ دلته یو بل انډیکیټر ته راځو چې هغه انډیکیټر موږ سره کوم انډیکیټر دی. هغه موږ سره د مووینګ ایوریج انډیکیټر دی. تاسو به وایئ چې دا مووینګ ایوریج هغه مووینګ ایوریج دی. سمپل مووینګ ایوریج دا سمپل مووینګ ایوریج دی. خو هغه انډیکیټر موږ کوم استعمالو مووینګ ایوریج کارو. خو مووینګ ایوریج کې کوم مووینګ ایوریج یا ایکسپوننشل مووینګ ایوریج یا سمپل مووینګ ایوریج دواړو کې خو صرف هلته څنګه چې موږ دلته 19 ولیکل هغې کې عدد موږ چینجو. ښه دلته لیکو موږ EMA به ولیکو چې هغه لږ زره نور هم نږدې لاند انفارمیشن ورکوي. نو ایکسپوننشل مووینګ ایوریج چې مو لیکئ یا مشکل نشته یا سمپل مووینګ ایوریج هم ولیکئ پروا نه کوي. خو د ډېر ښه انالایز یا ښه ډېر ښه مطلب منظم تاسو ته چې سیګنل درکړي ایکسپوننشل مووینګ ایوریج اپلای کوئ. څنګه چې دا کلیک کې شاته به اپلای شي او یا چې دی ما سره انډیکیټر ډېر اپلای دی ځکه نه کي ودرېږه زه یو انډیکیټر ایسته کړم دا مې ایسته کې اوس به راشو EMA مو لیکلو. EMA مووینګ ایوریج ایکسپوننشل یا ایکسپوننشل مووینګ ایوریج څنګه مو کلیک کې اپلای به شي. شاته یو بل ختم ګوره اپلای شو. سیده ګوره رنګونه یو شی تاسو فرق نه معلومېږي. اوس دلته موږ رنګ هم چینج کړو. ښه ګوره دې لیکلې ګوره سیټنګ دلته کېږي. صحیح شو. EMA چې کومه دی ګوره دا SMA 19 ته لیکل شوی دا دوی الریډي 9 دی. نو EMA موږ چیک کوو. سیټنګ ته ځو. سیټنګ کې اول خو ځو رنګ چینجو. سټایل ته ځو. سټایل کې موږ ګوره رنګ دلته راځو. رنګ کې چینجو مثال د ایکسپوننشل مووینګ ایوریج ته موږ ورکوو کوم کلر دا کلر به ورکوو. صحیح ده. یا دغه شانتې چې لږ زره ښکاره شي لرې نم ریډ کلر څنګه راځي دا کلر به صحیح راشي. صحیح شو. یا به دا زیړ کو چې لږ زره مختلف معلوم شي. صحیح شو. دا زیړ شو. زیړ کلر هم ورکړئ. اوس خیر هسې ترې وړاندې کېږي عدد چې ورته اضافه کړو بیا خپله سیټ کېږي. اوس راځو دلته څه ورکوو. دلته اوس موږ یو عدد ورکوو. هغه عدد څه ورکوو 99 ورکوو. څه ورکوو 99 یا 97 ورکوو. 99 نه به 97 نور هم اکوریټ دی نو 97 هم ورکړئ. 97 عدد چې موږ ورکړئ اوکې کوو اپلای شو. صحیح شو. اوس دا دلته خیال دی
دلته اوس موږ سره 97 عدد چې کوم ایکسپوننشل مووینګ ایوریج چې دی ای ام ای چې کوم موږ سره دی ګوره هغه لاندې راغی لاندې ترې وړاندې شو دی نږدې ښه ګوره موږ سره اس ام ای چې دی ګوره اس ام ای 17 دی اس ام ای 17 موږ سره جوخت دی ګوره کینډل سره ډېر جوخ ځي روان دی که ترې نه جدا هم ځي خو سره نږدې ډېر ځي او ای ام ای چې ایکسپوننشل مووینګ ایوریج 97 چې موږ ورکې هغه موږ سره څه دی ګوره چې کوم ځای کې جدا دي کینډلونه هغې ځای کې لرې دی ترې نه چې کوم ځای کې نږدې کېږي نو هلته بیا ټچ کوي ټچ نه پس ته بیا دوباره کوشش کوي ځان لرې کړي صحیح شو او کله چې ښه اوس راځو دلته څو خبرو نورو ته هم ګورو اول خو دلته نږدې دا اوسنی کم مارکیټ موږ سره ګولډ مارکیټ دی ګولډ مارکیټ شی دی سره زرو مارکیټ دی دلته موږ سره صحیح شو دا موږ سره شی دی سره زرو مارکیټ دی دې ځای کې تاسو ګورئ دې ځای کې مارکیټ ګوره په دې ځای کې مارکیټ خیر ټچ کړی خو دلته لږ سایډ وی راغلی دلته خیر دې ځای کې سوای چې سایډ وی سره تاسو بیا څه وکئ خو راځو مثال دلته مارکیټ دی بره لاړو دا دې ځای کې مثال دی راغی لاندې صحیح شو اوس منګه چې په تاسو چا چې کوم چې سنگل د انډیکیټر باره کې منګه لیکچر ویلې دي هغه چانه غوډه د سره وګوره هغه باندې هغه د سره ښه کار کوي او هغه څه چا چې کتلې می د ښه ګورسې د پاره د ښه سیګنل د غسو د پاره چې ښه ټریډ برابر شي هغه د پاره موږ ته څه پکار ده چې موږ دغه رقم پوزیشن کله کراسینګ وکړو نو دا زموږ د پاره یو خاص کر تاسو سوینګ ټریډینګ کې ډېر پکارول شي سوینګ مطلب هغه ټریډینګ چې څوک یو ټریډ کوي او د څو ورځو ته ساتي سو یو 2 3 ورځو ته سره 15 ورځو ته خپل ټریډ ساتي یا هغه یو ورځ کې کوي مطلب یو سوینګ مطلب اصل کې سوینګ مطلب دا دی چې ته یو غټ ټارګټ هټ کې صحیح ده که سکیلپینګ ټریډ مطلب دا چې وړي کې ټارګټ هټ کې وځي مارکیټ نه به بل ټریډ کې به وځي به بل ټریډ کې به وځي او سوینګ ټریډ چې دی یو اوګه ټریډ کې نو اوګه ټریډ ته سورس ته پرې خودلو اراده دي کاغذ چې په یو ورځ کې هټ شي او په 2 ورځ کې هټ شي په 3 ورځ کې هټ شي هغه نو معنا نه ور کوي صحیح شو سوینګ ټریډینګ او سکیلپینګ آپشن ټریډینګ دا باندې کې موږ معلومات درکړي دي تیر لیکچر کې نه ولنې لیکچر کې هغه ان شاء الله پوهیږي څوک نه پوهیږي تیر لیکچرونه وګورئ او کنه به ماته میسج واتس اپ ګروپ کې وکړئ واتس اپ کې وکړئ یا چې دی کمنټ باکس کې پوښتنه وکړئ چا سره واتس اپ نمبر نه نو واتس اپ نمبر به د کمنټ باکس کې درانه وغواړئ زه به ورکم به مستقیم رابطه کوي شي صحیح شو ښه دې کې تاسو وګورئ خالد د استراتیجی موږ سره چي دا استراتیجی دا چې کله چې بای ټریډ کو واړو بای ټریډ نو بای ټریډ لپاره چې کم اس ام ای دی یعنی مطلب اس ام ای 17 چې دی دا باید لاندې طرف بر طرف نه راشي او لاندې کم خط کراس کی دا زیړ خط موږ سره کم یو دی ای ام ای د ایکسپوننشل مووینګ ایوریج دی دا چې کراس کی چې څنګه کراس کی بر خوانه چې لاندې کراس کې او دا مطلب لاندې پوي شه دسي کچېره د زیړ خط یعنی ای ام ای چې لاندې خوانه شین خط کراس کی نو دلته به تاسو ته بای پوزیشن جوړیږي او چې کله مطلب شي کله چې مطلب برخوانه زیړ خط راشي د زیړ خط راشي او شین خط لاندې کراس کی نو بیا مارکیټ لاندې شي کیږي البته باید تاسو ځان سیل ته آماده کړئ ممکن تاسو اگزامپل درازو اوس په دې پوینټ کې وګورئ موږ سره ټریډ جوړ شو خا ودل دی بل خبره تم تاسو فکر وی چې موږ کله ټریډ کوو په دې ځکه ټریډ چې کوو نو ټریډ هم باید په سټریټجی مطابق وکړو سټریټجی څنګه چې موږ په 13 لیکچرو کې کینډلسټیک ویلو پیټرن هم ویلي دي د انډیکیټرز باره کې موږ کېدلیو موږ چې کله د انډیکیټر په تھرو ټریډ کوو ډایرکټ پکې ټریډ نه کوو صبر کوو او سیله کوو چې خو موږ ته یو کنفرمیشن ښکاره شي بیا ټریډ کوو ګوره کراس بالکل په دې ځکه کړي یو خبره یو کنفرمیشن شو د دوه برخوانه کراس لاندې ته کړي مطلب دا اصل کې دی زیړ خط یعنی ایکسپوننشل مووینګ ایوریج لاندې خوانه شین خط کراس کړي اس ام ای کراس کړي دی 17 صحیح شو دا کراس کړي اس ام ای 17 کراس کړي د دې کې اوس کراس نه پس اوس مونږ ګورو کینډل دا ګوره دا اوس ګوره کم کینډل دی دا ګوره 3 مارنینګ دوجی کینډل متویل شي یا 3 مارنینګ سٹار کینډل سم متویل شي نو دا ګوره یو شین جوړ شو سور جوړ شو به شین جوړ شو به سور شین جوړ شو نو دا موږ سره یو بای سیټ ته اشاره ده نو موږ سټریټ چې د لګو سټریټجی په مطابق په دې پوینټ کې موږ ټریډ لګو خا راځو ټریډ خپل لګو په دې ځکه په دې پوینټ کې موږ ټریډ پلیس کوو سټاپ لاس دا ته لو کې مولې ورکې ځکه چې دا موږ سره سپورټ لیول دی سپورټ لیول 13 سپورټ لیول دا د موږ سره او ټیک پروفیټ موږ چیرته ورکو ټیک پروفیټ یو پر 2 ورکو مارکیټ نه وځو په دې ځکه په دې پوینټ کې موږ ټیک پروفیټ یو پر 2 وسو مارکیټ نه وته صحیح شو دا چې شو دا موږ سره یو ټریډ دلته برابر شو ها اوس راځو اوس وګوره کدیز کې مارکیټ اوس نه مارکیټ د نه مارکیټ د سوم تاریخ ته د فرایډے 17 می 15 میاشته
او 2023م تاریخ 2023م کال دی. نو دغه کال کې دلته وګورئ دا لیکچر تاسو دیز کې وګورئ کدیز کې اوس مثال ګوره تیر کم چې اس ام ای دا خو کراس کړی دی بار سیټ ته بای پوزیشن جوړ کړی خو که تاسو صبر کولی شئ دیز کې وړو کې ټریډ که لګوئ په دې پوینټ کې تر دیز پورې ښه ټریډ لګولی شئ دیز پورې. دا ګوره کوم چې ما کرسر د موز ودرولی دیز پورې تاسو خپل ټریډ کیری کولی شئ مخکې وړی شئ. او که چېرې نه صبر کوم چې نوره مو ښه کنفرمیشن والا ټریډ برابر شو بیا ټریډ کومه سودا کوم نو هغې نه په هغې دپاره تاسو باید چې د صبر وکئ د ای ام ای ته یعنې ایکسپوننشل مووینګ ایوریج ته چې موږ سره 97 دی دا به چک کوئ دې د صبر کوئ تر څو دا لاندې طرف ته بره طرف لاندې طرف نه بره کراس کي کم یو خط دا شین خط نو هغې نه پس ته چې ښه د بای کینډلز جوړ شو بیا تاسو بای ټریډ لګولی شئ. ښه راځو دلته یو سیل ټریډ ګورو. سیل ټریډ وګوره دیز کې مثال ګوره مارکیټ راغلی لاندې راغلی ګوره بالکل لاندې راغلی صحیح شو لاندې راغلی اوس په دیز کې څه شی ګوره دا زیړ خط چې دی شین خط یې لاندې کراس کړی دی لاندې طرف ته یې را کراس کړی چې څنګه کراس کړی اوس په دیز کې مونږ ګورو کینډل ته ګوره لاندې طرف ته دا یو ریجکشن کینډل دی او یو په دغه کینډل هم دی شوټینګ سٹار کینډل هم دی صحیح شو شوټینګ سٹار کینډل هم دی. نو دیز کې مونږ سیل ښه په ارامه کم ځای کې لګولی شو په دې پوینټ کې مونږ سیل لګو په دیز کې ځکه چې یو کینډل صبر کوو چې لاندې ښه سیکلو شي بیا ټریډ لګو. نو په دیز کې مونږ سیل لګو سټاپ لاس دلته بای های کې ورکوو ټیک پروفیټ هم یو پر دوه وس واغستو مارکیټ نه ووتو په دې شارټس کې مونږ ته یو پر دوه ټیک پروفیټ راکې په دیز کې او مارکیټ نه ووتو صحیح شو. نو دغه لیول تاسو ځان سره بار بار اگزامپل پیدا کولی شئ دغه رقم ځان سره چک کولی شئ سرچ کولی شئ دیز کې وګورئ او دیز کې وګورئ مثال د اوس وګوره کراس چې کړی دی لاندې طرف نه د زیړ خط لاندې طرف نه کراس کړی او دلته مثال مونږ ویلې بای باید وشي نو بای دپاره بای مارته ویلی چې بیا به صبر کوو ډایرکټ ټریډ نه لګو یا به کم پیټرن ګورو چې بای پوزیشن ته اشاره کوي یا کم کینډل به ګورو نو نه کینډل ته مونږ ته اشاره کړی نه پیټرن ټول سیل طرف ته اشاره کوي نو مونږ دلته بس شیک کوو ټریډ اوایډ کوو ټریډ نه کوو بیا که چیرې د کینډل او د بل سټریټجي په مطابق ټریډ برابر شي دا وکړئ که نه د دې سټریټجي په مطابق ټریډ نه دی برابر د دوه انډیکیټرو په سټریټجي په مطابق چې دی ټریډ نه دی برابر ټریډ مه کوئ صحیح ده. ښه اوس یو بلې خبرې ته م راځو دلته تاسو ګورئ اولنې دې کې دوه خبرې تاسو فکر ورته وکړئ ګوره یو موږ سره سایډ وی مارکیټ موږ سره یو موږ سره څومره رقم مارکیټ دی 3 رقمه یو اپ ټرینډ دی ډاون ټرینډ دی او سایډ وی دی کم یو بره مارکیټ چې ځي دلته به زه دغه کومه بره مارکیټ چې ځي سایډ وی ځي او ډاون مارکیټ چې ځي دې ته موږ څه وایو 3 types of market trend مارکیټ ډاون سایډ هم تللی شي اپ سایډ هم تللی شي او سایډ وی هم تللی شي. نو تاسو چې کله ټریډ کوئ موږ تېر لیکچرو کې اکثریت ویلی دی چې تاسو کوشش کوئ چې په سایډ وی مارکیټ کې ټریډ مه کوئ چې کله چې ښه پروفیشنل ټریډ پوزیشن صحیح برابرېدو نو بیا تاسو که ټریډ وکړئ هم سکیلپینګ کې سوینګ ټریډینګ خو مه کوئ نو سوینګ ټریډ ځکه چې سوینګ ټریډینګ موږ ګټه هغه وخت ده چې یو غټ موو وکړي یو طرف ته موو وکړي بره یا لاندې ښه وګټه او که دغه شان سایډ وی نو سایډ وی کې موږ ته نه پروفیټ راکوي حتی لاس اکثریت راکوي تاوان اکثریت دی سکیلپینګ کله استعمالوئ یعنې وړوکې وړوکې ټریډ کوئ یا پروا نه کوي خو هغې کې هم کوشش کوئ ځان ساتئ ځکه چې اکثریت داسې ټریډونه چې کوم وي سایډ وی مارکیټ دا لاس درکوي. نو دې ځکه تاسو ګورئ مارکیټ چې کله د اول دوه خبرو ته فکر کوئ یو چې دغه کم اس ام ای 17 دی دې دا خط په سر باندې بره ولاندې مارکیټ کېدو دې کې هم کوشش کوئ ټریډ مه کوئ او چې بیا خو بلې خبرې ته وګورئ بیا قوي سایډ وی مارکیټ کله دی چې کله دغه ای ام ای 97 او اس ام ای 17 د دواړو خط نه لاندې باندې دا مارکیټ کیږي نو بیا بیخي تر هغې پورې ټریډ مه کوئ تر څو چې منظم کراسینګ وکړي او که اولنی سایډ وی نه بعد اولنی کراس وکړي لکه دا چې کوم کراس کړی دې کې هم ټریډ مه کوئ صبر وکړئ ښه چې مطلب ټرینډ وکړي پاس ته یا دلته یا بل کوم بل پیر وګورئ ټریډ برابر شو کراسینګ یې وکړئ ټریډ ښه برابر شو ټریډ وکړئ ډایرکټ اوس ګوره بیا ګوره مارکیټ ټریډ جوړ شوی دی خو سایډ وی ته ګوره دا هم داسې په سر راغلی دلته دا ختم ګوره مارکیټ دلته ګوره ختم دا شانتې بره ولاندې کېږي نو سایډ وی جوړېږي ګوره په دیز کې که بیا ته ګوره په دیز کې بیا موږ سره بیا بای ټریډ اشاره کوله خو دلته موږ سره ټریډ نه دی جوړ شوی مارکیټ کینډل لاندې تېري نو ځکه ډایرکټ بای ټریډ ونه لګو او په دیز کې هم موږ مخکې اگزامپل وکړو چې ټریډ موږ ولګو ګوره دومره صبر موږ وکړو دیز کې بیا ټریډ اخره ماته راکړي نو دغه رقم تاسو باید سایډ وی مارکیټ هغه څه نه پېژنئ سایډ وی مارکیټ هم دې نه پېژنئ چې کله دا اولنی دا ای ام اس ام ای چې دی اس ام ای ځکه نږدې نو دا اکثریت د کینډل نه ښکته کینډل ته نه ښکته او بره وځي نو دا چې دی لږ ویک دی په نسبت چې کله دواړه خطونه چې کوم دواړه ای ام ای او اس ام ای چې کوم دي
دا دواړه چې کوم نمبر موږ ورکړي SMA 17 او EMA 97 دا دواړه خطونه چې څنګ په څنګ وي او ښکته وبره دا مارکیټ ته لاړ شي نو دلته به تاسو بیخي ټریډ مکوئ تر څو چې دا خطونه د مارکیټ نه وړاندې شوي نه یا مارکیټ د خطونه وړاندې شوي نه صحیح شو نو دا یو سایډوي مارکیټ کنسیډریشن مو کنفرمیشن مو او همدا شانتي د کې موږ ټریډ چې لګو ټریډ یو کنفرم غا ټریډ چې سوینګ ټریډینګ لپاره خاص کر ډیر خرازي چې وګ ټریډ موږ لګو کاغه یو ټریډ ورځ کې بند شو که دوه ورځې کې که څو ورځې کې بند شو نو سوینګ ټریډینګ کې بهتر راځي دا سټریټجی نو تاسو دا استفاده کوئ سټپ بای سټپ وګورئ ان شاء الله په دې باندې هم ډیر مشکل حل شي او ډیر های پروفیټ لیول به زیات شي بیا هم څه مشکل او بوختنه سره و کمنټ باکس کې وکړئ واتس اپ نمبر باندې رابطه وکړئ تر بل ویډیو په بل لیکچر په پاک الله سپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته